بسم الله الرحمن الرحیم. د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته سترې هیلې ناول چمتو کړی. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. د کتاب لیکوال چارلس ډیکنز، ژباړن منتشر شاهي. سترې هیلې د چارلس ډیکنز 14 ناول دی چې د ډیکنز یو شاهکار ګڼل کیږي. سترې هیلې د پیپ په نامه د یو یتیم ماشوم ژوند بیانوي چې له ډیرو لوړو ژورو سره مخامخېږي. په دغه ناول کې د مینې او ناکامۍ، فقر او ثروت، فساد، غچ او براءت په اړه موضوعات رانغښتل شوي دي. پیپ نومي ماشوم هیڅکله نشي کولی چې د نننیو هیلو نه ځان څنګ ته کړي، خو په لومړیو کې دی پر دې موضوع نه پوهیږي. سترې هیلې داسې یو ناول دی چې هر څوک ورسره اړیکې ټینګولی شي. دا ځکه چې هر څوک ښایي په ژوند کې د پیپ په څیر له ستونزو سره مخامخ شي. دا ناول ښیي چې په پیسو او زر باندې هیڅوک نشي کولی د انسان دروني شخصیت بدل کړي، ځکه ځان موندنه یو لوی مسیر او تګ ته اړتیا لري. داسې مسیر چې په پای کې انسان خبراوي ته رسیږي. په دغه ناول کې جرم او جنایت ډیر تر سترګو کیږي. هر چیرې چې جرم وي جنایت هم هملته وي، او هر چیرې چې جنایتکار وي زندان هم هلته موجود وي. په سترې هیلې کې له اصطلاح سره چې یوې شتمنې میرمنې لویه کړې او په اصطلاح غواړي چې د خلکو زړونه مات کړي مخامخېږو. هغوی شام چې اصطلاح یې لویه کړې په پرله پسې توګه د خلکو د زړونو ماتولو ته هڅوي او له کوچنیوالي اصطلاح په همدې توګه روزلې ده. میرمن هاویش هم ځکه د اصطلاح له لارې غواړي له خلکو غچ واخلي چې دا په خپلو هیلو ته نه ورسېدلې. دا ناول د یو بېوزلي ماشوم ژوند بیانوي. دا بېوزلي له یوه مجرم سره مرسته کوي چې له پولیسو وتښتي، او بالاخره مجرم له ده سره څه موده وروسته مرسته کوي او پیپ خپلو هیلو ته نږدې کوي. له دې دا څرګندېږي چې د ښو ځواب ښه وي، او د انسان په فطرت کې دا خبره موجوده ده چې د خلکو ښه باید هیر نه کړي. دا ناول په 1860 زیږدیز کال په انګلستان کې په یو اونیزه کې پرله پسې توګه چاپ شو او د خلکو د پام وړ وګرځېد. لومړی څپرکی د غلا غوښتنه. اصلي نوم مې فلیپ دی او کورنۍ هغه پریپ، خو زه په کوچنیوالي کې همدومره وتوانېدم چې خپل نوم پیپ تلفظ کړم. ما په خپل ځان پیپ نوم کېښود او په همدې نوم مشهور هم شوم. ما مې مور او پلار نه و لیدلي. هغوی مې په ماشومتوب کې له لاسه ورکړي وو. د هغوی قبرونه د کلیسا په یوه تپه تیاره هدیره کې د ګڼو وښو په منځ کې پټ وو. د هغوی د قبرونو په شناختو باندې څه لیکل شوي وو. د پلار د قبر د شناختې له تورو مې داسې اندازه ولګوله چې هغه به یو غښتلی سړی و. ویښتانو به یې مشکي رنګ درلود. زما په فکر مور به مې یوه ډنګره ښځه وه. د هغوی د قبرونو ترڅنګ 5 نور واړه قبرونه هم وو، او دا زما د ورونو قبرونه وو، او ورونه مې په ماشومتوب کې مړه شوي وو. موږ په داسې کلي کې ژوند کاوه چې شاوخوا یې بلا ډنډونه وو، ترڅنګ یې سیند هم روان وو. د ژمي د یوې ورځې په مازدیګر د کلیسا هدیرې ته تللی وم. په لومړي ځل مې احساس وکړ چې مور، پلار او وروڼه مې په رښتیا مړه شوي دي، او زه تر دې ستر اسمان لاندې چې شیبه په شیبه تیاره کېده تکې تنها یم وډار شوم او چیغې مې کړې. خو ناڅاپه مې یو هیبتناک غږ واورېد. خوله دې بنده کړه. بیا یو سړی د قبرونو له منځه راپورته شو او راته یې وویل که لږه هم له ځایه وښورېدې سر دې له تنې بېلوم. سړی پښیابله و. په یوه پښه کې زنځیر و او له سره یې څادر تاو کړی و. لنډه دا چې ډېره وحشتناکه څهره یې درلوده. له سره تر پښو په خټو ککړ و. ګوټ ګوټ کېده. زما په لور را روان و او له ځان سره غږېده. د سړي بدن له یخنۍ رپېده. زما زنه یې پورته کړه. سترګې یې زما په سترګو کې خښې کړې وې چې په زاریو مې ورته شروع وکړه. صاحب خیر دی، سر مې له تنې مه بېلوه. سړي وویل
ژر ووایه نوم دې څه دی؟ پیپ. نوم مې پیپ دی. زیر زیر یې راته وکتل. وی ویل خبرې وکړه، کور دې چیرته دی؟ د خپل کلي په لور مې چې له کلیسا تقریبا 2 کیلومتره لرې و او شاوخوا یې ګڼې ونې ولاړې وې اشاره وکړه. هغه تلاشي کړم، له پښو یې ونیولم، سرچپه یې زوړند کړم او جیبونه یې راتش کړل. له یوې ټوټې وچې ډوډۍ پرته یې نور هېڅ ونه موندل. ډوډۍ یې ژر خولې ته کړه، په شونډو یې ژبه تېره کړه او ویې ویل کونګرایه څه سره سره غومبوري لري؟ ښه مې په یاد دی چې په هغه وخت کې مې سره سره غومبوري درلودل، خو جسم یې له عمر څخه ډېر کوچنی و. ما د قبر په شناختې پورې ځان کلک نښلولی و تر څو د خپلې ژړا مخنیوی وکړم. زارۍ مې ورته کولې چې ما ونه خوري. سړي وپوښتلم مور او پلار دې چیرته دي؟ ومې ویل هلته صاحب. سړي ټوپ کړ او منډه یې واخیسته، خو بیا ودرېد او شاته یې راوکتل. خو ما قبر ته اشاره وکړه او ومې ویل هلته صاحب. ویې ویل پلار دې هم مړ دی؟ هو صاحب. نو له چا سره ژوند کوې؟ البته که د ژوند کولو اجازه درکړم. له خور سره مې صاحب میرمن جوګارجري د آهنګر جوګارجي له میرمن سره. د آهنګر د نوم له اورېدو سره یې ژر خپلو پښو ته وکتل. زه یې له اوږو کلک ونیولم او بیا یې وڅنډلم او ویې ویل اوس به وګورم چې ژوندی دې پرېږدم او که نه. سوان پېژنې؟ هو صاحب. ډوډۍ به هم پېژنې؟ راټیټ شو تر څو مې لا ډېر وویروي. بلې صاحب. چټک به ځې، سوان او ډوډۍ به راته راوړي، که نه نو زړه او ځیګر به دې په لاس کې درکړم. زه زښت زیات وویرېدلم. هغه مې له پښو ونیو او ورته په زاریو شوم. صاحب ما در پورته کړه. زما حال باید نور خراب نشي، ممکن مرسته در سره وکړای شم. سبا به ډوډۍ او سوان د هغه پخواني توپخانې مخې ته راوړي. زما په اړه به چاته څه نه وایي. که غواړې چې ژوندی پاتې شي نو داسې وښیه چې زه دې هېڅ نه یم لیدلی. نور مې په ځان کې د څه ویلو توان نه لید. بیا یې راته وویل تاسې فکر ونه کړي چې زه دلته یوازې یم؟ یو بل هم شته. د هغه په نسبت زه په سړیتوب کې پریښته یم. زموږ ټولې خبرې اوري. هغه د وړو ماشومانو په زړه او زیګر ایستلو کې خاص مهارت لري. او که کوم ماشوم له هغه څخه د ځان پټولو کوښښ وکړي هڅه به یې بې ځایه وي. له هغه مې خدای پاماني واخیسته او ژمنه مې ورکړه چې سوان او هر خواړه مې چې په لاس راغلل د همغې پخوانۍ توپخانې خواته به یې ورته راوړم. سړي خپل لاسونه په تخرګونو کې پټ کړل، په داسې حال کې چې بدن یې له سړو لړزېد. ګوډ ګوډ ولاړ. ما هم د کور په لور منډه کړه، خو ژر ودرېدم او شاته مې ور وکتل. سړی د پخوانۍ توپخانې په لور روان و. لا هم یوازې و او د هغه بل ملګري درک یې نه لګېد. زه یو ځل وبېرېدم او په یوه ساه مې تر کوره منډې وهلې، ځکه د هغه نوي مجرم اشنا لپاره مې هم باید خواړه سپمولي وای. نو د همدې لپاره کله چې د جو پام په بله شو په منډه مې خپله ډوډۍ پټه کړه. او بیا کله چې د جو را پام شو چې ډوډۍ مې دومره ژر خوړلې حیران یې را وکتل. دویم څپرکی د میرمن جو له کوره غلا. خور مې میرمن جو ګارجري 20 کاله له ما مشره وه او په حقیقت کې زه هغې لوی کړی وم. البته خور مې دومره ډېره ښایسته نه وه. لوړه ونه یې درلوده او ډنګره وه. ویښتان او سترګې موښکې وې او مخ یې هم سپین. تل به یې یو پېشبند تړلی و، خو زه نه پوهېدم چې ولې یې تاړه. لکه څرنګه چې په هغو وختونو کې مې خور، زه او خپل خاوند جو د وړو خبرو پر سر هم په څپېړو وهلو. نو ما به فکر کاوه چې له ما سره جو هم هغې لوی کړی. جو ژېړ رنګي ویښتان، شنې سترګې او ښه اخلاق درلودل. لږ ساده ډوله غوندې و، خو په ټوله کې ډېر مهربان او ښه انسان و. کله چې له کلیسا څخه کور ته ورسېدم د ډېرې منډې په وجه ستړی شوی وم. د جو د آهنګرۍ دوکان چې زموږ د کور په څنګ کې وتړلی و. جو په پخلنځي کې زما په انتظار و. موږ دواړه ډېر ښه ملګري وو. کله چې زه ولیدم راته یې وویل
خور د شیبه وړاندې د 10م ځل لپاره ستا په لټون پسې له کوره وتلې او خپله لښتۍ هم ورسره اخیستې ده. ما به له جو سره د یو ملګري په څیر چلند کاوه. ورته مې ویل څومره وخت کیږي چې د باندې وتلې؟ 5 دقیقې به کیږي. هغه دره روانه ده، هله ژر شه. د دروازې تر شا ځان پټ کړه. ما هم د جو خبره ومنله او ژر د دروازې شاته پټ شوم. خو کله مې چې خور دروازه په زوره پرانیسته نو پوه شوه چې زه چیرې یم. لښته یې راواچوله، د جو په لوري ورټیل وهلم، خو جو ژر په غېږ کې ونیولم او غورځېدو ته یې پرېنښودم. د بخارۍ خواته یې وځغلولم، د دې لپاره چې د هغې له وهلو څخه ځان وژغورم. خپلې پنډې پښې یې راته سپر کړې. خور مې په ځمکه راته پښې دربولې او ویې ویل ته چیرې وې بېزو چې زه دې دومره په اندېښنه کړې وم؟ ژر ووایه، که ته 50 او ګاډرې 500 کسان هم شي بیا به هم رانه خلاص نه شي. ما خپلې سترګې وموښلې او ځواب مې ورکړ د کلیسا حاضرې ته تللی وم. خور مې زما خبرې تکرار کړې. د کلیسا حاضره؟ که زه نه وای نو ته به لا پخوا د تل لپاره هلته ځای پر ځای شوی وي. ته څه فکر کوې چې چا لوی کړی؟ تا نوره حوصله نه ده راپاتې. له کومه چې نړۍ ته راغلی دغه پیشبند مې په غاړه دی، همدا چې د یوه آهنګر ښځه شوم. راته بس دي، ستا د مور کې دا حوصله نه لرم. په داسې حال کې چې سپکې سپورې یې راته ویلې. ولاړه او د دسترخوان په برابرولو بوخته شوه. په یوې ټوټې سړې ډوډۍ یې لږ کوچ وموښل، 2 برخې یې کړه، یوه یې ماته او بله یې جو ته کېښوده. که څه هم ډېر وږی وم خو جرأت مې ونه کړ چې خپله ډوډۍ وخورم، ځکه د هغه نوي مجرم اشنا لپاره مې هم باید خواړه سپمولی وای. نو د همدې لپاره کله چې د جو پام په بله شو په منډه یې خپله ډوډۍ پټه کړه، او بیا کله چې د جو را پام شو چې ډوډۍ مې دومره ژر خوړلې ده حیران یې را وکتل. خور مې فکر وکړ چې کیدای شي ډېر به وږی وم، نو د همدې لپاره به مې په یو ځلې خپله ډوډۍ خوړلې وي چې ممکن وروسته مې معده وخوږوي. نو مجبور یې کړم تر څو د هاضمې بدبویه او ترخه دارو وڅښم. له خوره څخه د ډوډۍ د پټولو ویرې زما ټول حواس ګډ وډ کړل، خو بالاخره وتوانېدم چې له هغه ځایه پښې سپکې کړم او ډوډۍ خپله د خوب کوټې ته یوسم. تر ویده کېدو مخکې مې دیوالي بخارۍ ته ځان توداوه چې په ناڅاپي توګه مې د ډزو غږونه واورېدل. ومې ویل وا دې اورېدل؟ جو د ډزو غږ دی. جو ویل اخ، ګمان کوم لکه چې کوم بل بندي هم وتښتېد. څه مطلب؟ خور مې چې تل به یې هر څه په خپله تشریح کول په غوسه وویل تښتېدلی، یو بل بندي هم تښتېدلی. غوښتل مې وپوښتم بندي یعنې څه؟ جو ویل پرون شپه یو بندي وتښتېد، نو یو توپ یې وتوغاوه. فکر کوم نننی کوم بل هم تښتېدلی چې د توپخانې توپونه توغول کېږي. پوښتنه مې وکړه توپ له کومه ځایه توغوي؟ خور مې وویل له کښتیو. جو ته مې ور وکتل، بیا مې پوښتنه وکړه کښتۍ؟ خور مې چیغې کړې اوف، یوه پوښتنه چې ور ځواب کړې زر نور یې تیارې کړې وي. دا کښتۍ په ډنډونو کې ولاړې وي او بندیان پکې ساتي. کوم کسان زندان ته بیایي؟ خور مې وویل هغه خلک زندان ته بیایي چې غلا یې کړي وي، خلک یې وژلي وي، له خپل حد څخه یې تیری کړی وي او زیاته یې کړه. ټولو مجرمینو خپله ګناه لکه تا غوندې له بې ځایه غږېده او ډېرو پوښتنو کولو څخه پیل کړي وي. اوس نو درځه ویده شه. خور مې هېڅکله اجازه نه راکوله چې د خوب کوټې ته د تللو پر مهال له ځانه سره شمه یوسم. نو په تیاره کې ووتم او په دې هیله په کټ کې وغځېدم چې ګوندې خوب مې یوسي او په خوب کې کښتۍ او بندیان ووینم. خو ویره مې په زړه خپرېده. فکر مې کاوه چې زه به هرومرو زندان ته ځم، ځکه چې ما به هم هر وخت ډېرې پوښتنې کولې او د دې ترڅنګ مې د خور له کوره د غلا اراده هم کړې وه. ویروونکي خوبونه مې لیدل. شپه مې ناقراره سبا کړه. کله چې د سهار څرک ولګېد غلی مې پخلنځي ته چې په دې ورځو کې یې د کرسمس د جشن په پلمه
ځانګړي رنګ ورکړی و، سر ورښکاره کړ. لږه ډوډۍ، یوه ټوټه پنیر، لږه اندازه کوفته، یو بوتل شراب، د شرابو هغه لوښي چې ما ورنه بوتل ډک کړی و، له یو بل لوښي څخه چې د پخلنځي په المارۍ کې پروت و ډک کړ. د چرګ یو هډوکی چې لږه غوښه یې درلوده او یوه خوندوره شیریني چې زما په آن په دې نږدې ورځو کې ترې ګټه نه وه اخیستل شوې او ورکېدو ته به یې د چا پام شوی نه و، له ځانه سره واخیستل. د جو د آهنګرۍ دوکان ته ورغلم. یو سوان مې هم په بډه کړ او د کلیسا په لور روان شوم. دریم څپرکی. د ډنډ په غاړه 2 سړي. په همغه سهار هوا ډېره سړه وه، دومره سړه وه چې هر څومره تیزه منډه مې ووهله پښې مې لا هم نه تودېدې. په هغې لاره ښه سم بلد وم چې تر پخوانۍ توپخانې تللی وای، ځکه چې د یکشنبې په ورځ له جو سره هلته تللی وم، مګر په لړه کې مې لاره ورکه کړه او وړاندې خلاص ته ولاړم. د همدې لپاره مجبور شوم چې د سیند له څنګه بیرته راوګرځم. لږ وروسته له هغه نهر څخه تیر شوم چې پوهېدم د پخوانۍ توپخانې تر څنګ تیر شوی او وروسته بیا په وړې غونډۍ وختلم. ناڅاپي مې یو کس خپلې مخې ته ناست ولید چې ماته یې اشاره اړولې وه. سړی ویده و او سر یې یوې او بلې خواته ړنګېده. له ځان سره مې وویل که داسې ناڅاپه له دغه ټولو شیانو سره د هغه پر سر پورې ودرېږم ډېر به خوشحاله شي. نو روغندې ورنږدې شوم، په اوږه مې لاس ورکېښود، ژر ودرېدم. خو دا هغه کس نه و چې ما پرون لیدلی و. سمه ده چې د ده هم خړ رنګې جامې په تن وې، زنځیرونه یې په پښو کې وو، له یخنۍ رېږدېده او د هغه په څېر ګوډ ګوډ هم کېده. لنډه دا چې پرته له څېرې نور کټ مټ هغه ته ورته و. په یو څو کنځلو یې ونازولم، یو وار یې هم راباندې وکړ، خو بخت مې ښه و، څوک یې خطا ولاړ، منډه یې کړه او د لړو په منځ کې پناه شو. له ځان سره مې وویل لکه چې هغه بل ځوان همدا و. شېبه وروسته پخوانۍ توپخانې ته ورسېدم. پرونی سړی راته انتظار و، سخته یخني یې شوې وه، د لوږې نښې په څېره کې له ورایه ښکارېدې. لا مې خوراکي توکي په مځکه نه وایخي چې سړي پوښتنه وکړه په هغه بوتل کې څه دي؟ ومې ویل شراب. اشنا مې برید پرې وکړ. د یوې شېبې لپاره تم شو تر څو یو ګوټ شراب وڅښي. ومې ویل فکر کوم تبه لري، دا ځای ډېر نمناک دی، دلته ویده شوی وي، خدای مه کړه په روماتیزم به اخته شي. کله به یې کوفته، شیریني او پنیر خوړل، کله به یې سر پورته کړ او شاوخوا به یې وکتل. اشنا مې ناڅاپه وویل ابلیسه، داسې نه چې چله باندې وکړې، څوک خو به دې نه وي در سره راوستي؟ نه صاحب نه، چاته خو به دې نه وي ویلي چې در پسې راشي. نه اندېښنه مه کوه، ډېره ښه ده، زه ستا په خبرو باور کوم. که وغواړې په دې عمر کې زما غوندې بدبخته سړی پولیسو ته په ګیر ورکړې نو له سپي به کم نه یې. هماغسې په بیړه لګیا و. هغه ته مې ور یاده کړه که په همدې ډول دوام ورکړې هغه بل ځوان ملګري ته به یې هېڅ هم پاتې نه شي او په کور کې هم نور څه نشته. په غوسه یې راته وویل څوک یادوې؟ هماغه ځوان یادوم چې تاسو یې پرون په اړه راته وویل. خندا ورغله او ویې ویل هغه څه نه خوري، خو ظاهرا داسې ښکارېده چې هغه هم ډېر وږی دی. سړی ډېر حیران شو. ویې ویل کله دې ولید؟ لږ مخکې مې ولید، هلته ویده و. ما فکر وکړ ته یې. له اوږو یې ونیولم او یو څو وارې یې وڅنډلم په داسې حال کې چې له ویرې رپېدم. او ومې ویل کالي یې ستا په څېر و، یوازې یوه خوله یې په سر وه. تېره شپه دې د توپ غږ وانه ورېد. پوښتنه یې وکړه چیرې دی؟ ځای یې راوښیه. هغه ځای ته مې اشاره وکړه چې هغه ځوان مې لیدلی و. بیا یې راڅخه پوښتنه وکړه چې آیا د هغه کیڼ غومبری خو به سوځېدلی نه و؟ کله مې چې ځواب مثبت و له ما یې غوښتنه وکړه چې هغه ځای ته یې بوزم چې چیرې مې هغه کس لیدلی و. بیا یې سوان زما له لاسه واخیست، په لوند چمن کېناست او په بیړه یې د خپلو پښو د زنځیرونو په اره کولو پیل وکړ. له دې ویرې چې په کور کې زما ورکېدا ته د چا پام شوی نه وي هغه مې په خپل حال پرېښود
او د کور په لور مې پښې سپکې کړې. فکر مې کاوه چې کله کور ته ورسېږم نو پولیس به خامخا زما د ورتلو انتظار وباسي. خو په کور کې پولیس نه و. یوازې خور مې د دې په ځای چې د کرسمس مبارکي راکړي رانه وپوښتل بیا چېرته ورک وې. ورته مې وویل چې هلته د کرسمس سرودونو ته غوږ وم. خور مې د کرسمس د ورځې سهارنۍ یوه ورځ وړاندې تیاره کړې وه. د همدې لپاره فکر نه و شوی چې ما یوه اندازه خواړه اخیستي دي. ما او جو ته یې سهارنۍ رانه کړه ځکه چې خور مې د کور په پاکوالي ډېره سخته بوخته وه ځکه چې ډېر میلمانه یې رابللي وو. د سترې هیلې د ناول 2مه برخه 4م څپرکی ښاغلی پامبل چوک قطرانسکي. خور مې د کرسمس جشن د تیاریو په سلسله کې د پاکو پردو په ځړندولو بوخته وه. ټاکل شوې وه په همدې ورځ اوږد دسترخوان هوار کړو او د ورون غوښه، سبزیجات، 2 سره کړي چرګان او یو ډول خوندور کیک په دسترخوان کې کیږدو. په میلمنو کې د کلیسا کارکوونکي وفصل، عربا جوړونکی هابل او میرمنۍ او ورسره کاکا پامبل چوک شامل وو. ښاغلی پامبل چوک په نږدې ښار کې د غلو دانو په تجارت بوختو او له دې لارې کافي اندازه شتمني ترلاسه کړې وه. خو تر اوسه یې خپله بګۍ په خپله چلوله. هغه د جو کاکاو. د همدې لپاره به مې خور هم اکا جان باله. میلمانه د غرمې په 1 بجه راوبلل شول. کله چې زه او جو له کلیسا بیرته راوګرځېدو دسترخوان هوارو. میرمن جو نوې جامې په تن کړې وې او د میلمنو چوپړ ته ولاړه وه. د کلا دروازه پرانیستې وه او هر څه ډېر ښکلي ښکارېدل. زما غلا ته هم لا څوک نه و متوجه شوي. څومره چې د میلمنو د راتګ شېبې لنډېدې په ما ځمکه تنګېده. کاکا پامبل چوک پنډ سړی و. آرام تورې بې حاله سترګې درلودې او ویښته تل نیغ نیغ ولاړو. همدا چې راورسېد په خور مې غږ وکړ. د نوي کال د رارسېدو په مناسبت مې تاسو ته 2 بوتله سپین او سره شراب راوړي. هر کله به د کرسمس په ورځ کاکا پامبل چوک په همدغه ترتیب له 2 بوتلو شرابو سره زموږ کره راته او هر کال به میرمن جو په دغو کلماتو هغه ته ځواب ورکاوه: اوهو اکا تاسې ډېر مهربانه یاست. او بیا بلکه هر کرسمس کاکا پامبل چوک ځواب ورکاوه: هیله کوم او چې ستاسو حال ښه دی. نو 6.5 څه حال لري؟ له 6.5 څخه یې هدف زه وم. په دې توګه مو ډوډۍ وخوړه او د میوې د خوړلو لپاره میلمستون ته ولاړو. که زه د خپلې غلا په اړه اندېښمن نه وای نو بیا به هم د هغوی په منځ کې چندان خوشحاله نه وم. د دې لپاره هم نه وم خفه چې زما ځای به تل د خوړو د میز په کونج کې و او میز به مې سینه راژوبلوله او یا به مې سترګه د کاکا پامبل چونګ په څنګل هر وخت خوږېده. یا ما به اجازه نه درلوده چې د مشرانو په مجلس کې وغږېږم. زه هم چندان د غږېدا لیوال نه وم او حتی د دې لپاره هم نه وم خفه چې له دومره رنګین دسترخوانه څخه زما برخه یوازې د چرګ هډوکی او یا د ورون د غوښې هغه تر ټولو خرابه برخه وه چې هیچ چا به نه خوړه، بلکې یوازې غوښتل مې دوی ما یوازې په خپل حال پرېږدي. خو افسوس چې هغوی داسې فکر کاوه. که د خپلو خبرو په جریان کې ماته ټونګه راونه رسوي او یا ما خپلو عالمانه نصیحتونو څخه برخمن نه کړي نو یو ستر فرصت به یې له لاسه ورکړی وي. بالاخره د ماښام د ډوډۍ د خوړلو وخت راورسېد. ټول په میز راغونډ شو. ښاغلي وپسل یوه لنډه دعا پیل کړه چې په منندوی ووسو ختمېده. کله چې ښاغلي وپسل دغه ټکي ته راورسېد خور مې د سترګو له کونجو ماته راوکتل او غلي وویل: پوه شوې، منندوی ووسه. کاکا پامبل چوک هم پسې زیاته کړه: هلکه خور دې رښتیا وایي، منندوی اوسه او بیا په ځانګړې توګه له هغو څخه چې ستا روزنه یې کړې او ته یې لوی کړی. په داسې حالاتو کې به بیچاره جو سخت تر تاثیر لاندې و او په کوم ګوټ کې به چیرې غلی ناست و. خو بیا به یې هم په هر حال او هرې موقع کې هڅه کوله چې په ما پام وکړي
او ومې نازوي. د ناز راکولو طریقه یې دا وه چې ټوله هڅه به یې کوله تر څو ماته لږه اضافه خواړه راکړي، لکه څرنګه چې په هغې ورځ په دسترخوان کې خواړه بیخي ډېر وو. نو مهرباني یې وکړه او یو کاچوغه اضافي ترکاري یې زما قاب ته راواچوله. بل لوري ته کاکا پامبل چوک په ډېرې همدردۍ زما خور ته وویل که رښتیا ووایم دا هلک ستاسو لپاره ستر زحمت ګرځېدلی. خور مې وویل زحمت خور ته مې نو خدای ورکړه. او بیا یې نو زما له لاسه د هغو بدبختیو کیسې پیل کړې چې زه یې مسؤل ګڼلم، لکه په ماشومتوب کې مې څومره بې خوبه کړې وه یا څومره ډېر غورځېدلې او ځان مې څومره ژوبل کړی و، او یا زما د مرګ څومره سوالونه چې هغې کړي وو او ما په څومره سرزورۍ مرګ ته نه ویلي وو. کله چې یې زړه ښه سپک کړ نو بیا کاکا پامبل چوک د شرابو د څښلو ست وکړ. خدایه بالاخره هغه سختې شېبې راورسېدې. د کاکا پامبل چوک به خامخا پام شي چې شراب نري دي او خور ته به مې ووایي او هغه به په ما د اسمان ستوري وشمېري. خور مې پسې ولاړ او شېبه وروسته د شرابو له لوښي سره بیرته راغله. کاکا پامبل چوک ته یې لږ ورکړل. خوشبختانه بل چا ونه غوښتل. بدبخته انسان خپل ګیلاس پورته کړ، د څراغ روښنایۍ ته یې ونیو، ور ویې کتل او بیرته یې په میز کېښود. داسې ښکارېده لکه غواړي چې زما عذاب او زجر لا پسې زیات کړي. په همدې جریان کې جو او خور مې د دسترخوان په ټولولو بوخت وو چې خواږه راوړي. هېڅ توان مې نه درلود چې له کاکا پامبل څخه سترګې بل لوري ته واړوم. هره دقیقه به مې د میز پښه په خپلو لاسونو کې کاږله. بالاخره هغه بدبخته پیاله پورته کړه او په سر یې واړوله. ښه شېبه وروسته په میلمنو وحشت خپور شو، ځکه چې کاکا پامبل ناڅاپه له خپله ځایه پورته شو. هغه څو ځلې په زوره وټوخېد او د دروازې په لور یې منډه کړه. له خونې ووت. یو ځلې د هغه څېره چې د شدید ټوخي له امله ډېره مختلفه شکلونه غوره کړل د کړکۍ تر شا ولیدل شو. داسې ښکارېده لکه لیونی شوی چې وي. له ویرې مې هره شېبه د میز پښه کېکاږله. خور مې له جو د هغه په لور ورمنډه کړه. نه پوهېدم چې څه مې وکړل، خو باوري وم چې سړی مې مړ کړ. په هر حال کې مې چې ولیدل کاکا پامبل بیرته خونې ته راوګرځېد. لږه ساه مې واخیسته. هغه په نور میلمنو چې ده ته یې حیران کتل نظر تیر کړ. په داسې حال کې چې په خپلې څوکۍ یې زګیروی کاوه، له ځانه سره یې وویل قطران، لکه څرنګه چې د شرابو بوتل مې په المارۍ کې د قطرانو له لوښي څخه ډک کړی و. نو په دې ښه پوهېدم چې حال به یې ساعت په ساعت تر دې نور هم خراب شي. خور مې په حیرانتیا چغې کړې قطران، په دې لوښي کې د قطران اوبه څه کوي؟ دا شونې نه ده. کاکا پامبل د تومڼو اوبو او لیمو شربت وغوښت. خور مې چې ډېره وېرېدلې او په فکر کې ډوبه وه ژر پاڅېده او په ګرمو اوبو کې د لیمو د شربت په جوړولو بوخته شوه. بالاخره زه د لنډې مودې لپاره بد شوم. وروسته له ځایه پورته شوه او ویې ویل اوس نو د هغه خوندور کیک د خوړلو وخت را رسېدلی چې ما په ډېره مینه تیار کړی دی. ټولو میلمنو ورسره ومنله او هغه د کیک د راوړلو لپاره د باندې ولاړه. د هغې د پښو غږ مې لومړی په دهلیز او بیا په پخلنځي کې واورېد. کاکا پامبل چوک ته مې پام شو چې د کیک د پرې کولو لپاره یې چاړه پاکوله. احساس مې وکړ چې نور نو دلته د پاتې کېدلو توان نه لرم. ښه به وي چې هر څومره ژر کېږي له دې ځایه پښې سپکې کړم. د میز پښه مې پرېښوده او په بیړه روان شوم. لا د کوټې دروازې ته نه وم رسېدلی چې مخې ته مې سرتېري ودرېدل. د یو په لاس کې ولچک و. زما په لور یې اشاره وکړه او ویې ویل همدلته دی، ورننوځئ. 5 څپرکی د مجرمانو لټه. ټول میلمانه د سرتېرو په لیدو ورخطا شول او له خپلو ځایونو څخه پاڅېدل. میرمن جو له ځانه سره وبونګېده. ای زما ربه، په دې کیک څه شوي؟ تش لاس کوټې ته راننوته. د سرتېرو قمندان میلمنو ته مخ کړ. ویې ویل ښاغلو او اغلو، موږ وبښئ. د پاچا په امر د یو مجرم په لټې پسې یو او سمدستي یو آهنګر ته اړتیا لرو. بیا یې زیاته کړه چې د هغوی د
یو بل ټرک قلف په تصادفي توګه خراب شوی او ډیر ضروري مو پکار دی او په همدې دلیل مو مزاحمت درته وکړ. جو ورته وویل لومړی باید د آهنګرۍ کوره روښانه کړو، دا چاره 2 ساعته وخت نیسي. قمندان وویل نو مهرباني وکړه سمدستي لاس په کار شه، زما سرتیري به هم در سره مرسته وکړي. ښه، له دې ځای څخه تر ډنډونو پورې څومره لاره ده؟ خور مې چې کیک بیخي له یاده وتلی وویل 1 میل. قمندان صاحب د بندیانو په لټې پسې. قمندان وویل هو مېرمنې 2 کسه دي، د ډنډونو خواته تښتېدلي دي، خو تر ماښامه چیرې نشي تښتېدلی. له تاسو څخه به چا هغوی نه وي لیدلي؟ بې له ما ټولو ځواب ورکړ نه، خو په ما هسې هم چا حساب نه کاوه. قمندان وویل ډیره ښه ده، ډیر ژر به یې پیدا کړو. نږدې و چې له ویرې مې زړه ودرېږي، خو کله چې پوه شوم ملچکونه زما لپاره نه دي. او له بله پلوه د سرتیرو یو ځلې راتګ د دې سبب شو چې د خور مې سمدستي د کیک د ورکېدا موضوع هېره شي. یو څه ډاډه شوم. جو خپل بنین او کورتۍ راوغوښتل، چرمي پیشبند یې وتاړه او د خپلې آهنګرۍ هټۍ ته ولاړ. یو سرتیری د اور په بلولو بوخت شو. شیبه وروسته اور بل شو او نورو سرتیرو اور ته لاسونه تودول. جو په داسې حال کې چې موږ ټول پرې راټولو خپل کار پیل کړ. بالاخره د جور کار پای ته ورسید. جو خپله کورتۍ واغوسته، جرأت یې وکړ او له قمندان څخه یې غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي له موږ څخه یو څوک د هغه له سرتیرو سره ولاړ شي او وګوري چې د تعقیب کار چیرته رسیږي. له خور څخه مې غوښتنه وکړه چې ما هم ورسره پرېږدي. خور مې قبوله کړه، خو ویې ویل که د ده ککرۍ مرمۍ ټوټه ټوټه کړي نو سر یې بیرته راته رانوړئ چې دا جوړه کړه. ما ته یې هم اجازه راکړه تر څو له هغوی سره ولاړ شم. له کلیوالو څخه هېڅوک هم له موږ سره د تګ لپاره تیار نه شول، ځکه چې هوا ډېره سړه او تیاره وه. لارې هم ډېرې خرابې وې. طبعا هر چا غوره ګڼله د دې پر ځای چې په تکلیف شي او په کور کې ګرمې بخارۍ ته کښېني. کله چې د کلیسا له هدیرې تېر شو او د ډنډونو په لور مخکې تللو، تیز باران وورېد. جو زه په اوږو کړی وم، سرتیري مخکې او موږ په هغو پسې روان وو. ناڅاپه ټول ودرېدل، ځکه چې د تیز باران او باد په شور کې مو د یو چا د فریاد غږ تر غوږو شو. چغې بیا تکرار شوې، چغې پرله پسې اورېدل کېدې. کله چې غږ ته ورنږدې شو، یو چا چغې وهلې قاتل، او یو بل چا ویل فراري مجرم، که په کوم فراري پسې ګرځئ راشئ دلته دی. وروسته د دوی ترمنځ شور جوړ شو. سرتیرو د شور له اورېدو سره منډې کړې. جو هم په هغوی پسې منډه واخیسته. قمندان په داسې حال کې چې هڅه یې کوله تر یوه سر زوړي ځایه ښکته شي چغې کړې دواړه دلته دي. هغوی کلابند کړی، خټې وې چې بادې دي، کنځاوې وې چې یو بل ته سره کېدلې. په همدې وخت کې یو څو نور سرتیري د قمندان مرستې ته ورسېدل. ژر یې د قمندان په مرستې 2 مجرمین چې یو یې زما آشنا مجرم و له اوبو راوویستل. دواړه په وینو لتپت، لا یې هم یو بل نه پرېښودل. ما له هماغه اوله دواړه وپېژندل. زما آشنا مجرم په داسې حال کې چې په خپله له ستوني یې د خپل مخ وینې پاکولې او له خپلو ګوتو یې د هغه بل مجرم شلېدلي پاتې ویښتان لرې کول، وویل مقصد پام وي، هغه ما نیولی، هغه ما تاسې ته په لاس درکړی دی. قمندان ورته وویل ته پخپله هم یو فراري یې او ستا دا کار چندان اهمیت نه لري او له تا سره به مرسته ونه کړي. ولټکونه ور واچوئ. هغه بل مجرم چې ډېر سخت زخمي او په وینو بیخي لتپت و، لومړي کلمات یې له خولې ووتل. ستاسو پام و، دې کس غوښتل ما ووژني. لومړي په ملنډو وویل هڅه مې وکړه چې هغه ووژنم، هو کوښښ مې وکړ، مګر ومې نه واژه. ما یوازې هغه ونیو، بس همدا. هو ما هغه پرې نه ښود چې وتښتي. هغه مې په راکاږلو تر دې ځایه راوست. ډېر په تکلیف مې دا کار وکړ. دا شیطان ډېر ښاغلی دی او زما په مرسته بیا د ښاغلو زندان ته ولاړ شي. زه ووژنم؟ نه، هغه خبیث د دې لیاقت نه لري چې زه یې په مردارو وینو خپل لاسونه سره کړم. باید داسې کار ورسره وکړم چې تر مرګه بدتر وي، او هغه کار دا دی چې دی باید بیرته زندان ته واچول شي. ها بل فراري له ځانه سره بونګېد. ګورئ، هغه غوښتل ما ووژني، تاسو خو شاهد وئ. ګورئ، تاسې شاهدي ورکړئ.
زما اشنا مجرم قمندان ته مخ ور واړو او ویې ویل ګوره صاحب ما یوازې او بې له کومې مرستې پرېکړه وکړه چې له کښتۍ څخه وتښتم او ویني چې بریالی هم شوم. وګوره زما په پښو کې زنځیرونه هم شته. که زه خبر نه وای چې دا کس دلته دی او په ده پسې دلته نه وای راغلی نو ته ښه پوهېږې چې زه به اوس چیرې وم. نو پرېږدم چې دا وتښتي، پرېږدم چې ولاړ شي او له هغو وسایلو څخه ګټه واخلي چې ما راټول کړي دي. خوشي یې کړم چې ولاړ شي او بیا ما تیر باسي. نه که په دغو ډنډونو کې مړ شوی هم وای دا یې مې نه پرېښود چې تښتېدلی وای. تر هغه وخته مې مخه نیوله تر څو چې تاسې نه وای راغلي او نیولی مو نه وای. قمندان وویل دا بحثونه بس کړئ، مشالونه روښانه کړئ. زما ملګري مجرم په لومړي ځل خپل شاوخوا ته وکتل، په ما یې سترګې ولګېدې. زه هماغه شېبه د جوله اوږو کوز شوی وم. په مینه مې د هغه نظر ته ځواب ورکړ. غلی مې لاس ور وغځاوه. زه انتظار وم چې بیا به راوګوري تر څو ډاډ ورکړم چې د هغه په نیولو کې زما لاس نشته. یو ځل بیا راوکتل خو زه یې د راکتلو په معنا پوه نه شوم. د مشالونو په روښانه کېدو سره قمندان د روانېدو امر ورکړ. 1 ساعت لار مو ووهله تر څو د کښتیو په لنګر ځای کې یوه واړه لرګین کور ته ورسېدو. د کور ساتونکو له سرتېرو یو څو پوښتنې وکړې او په کتاب کې یې ولیکلې. بیا یې هغه بل مجرم ساتونکو ته ور وسپاره چې کښتۍ ته یې ورسره بوځي. زما اشنا مجرم د اور خواته ناستو، ځان یې توداوه. یو ځل قمندان ته وویل رښتیا د خپلې تېښتې په اړه به څه ووایم چې یو چا شک ونه کړی. قمندان ورته کړل هر څه دي چې زړه غواړي ویې وایه، خو ته مجبور نه یې ځکه چې تا ته به کافي وخت درکړل شي چې وغږېږې او واورې. پوهېږم خو زه غواړم یو بل څه ووایم. زه د لوږې زور نه لرم. د همدې لپاره مې په هغه نږدې کلي کې د یوه آهنګر له کوره خواړه غلا کړل. قمندان وویل عجیبه ده او جو ته یې ور وکتل. جو هم وویل هو په خدای عجیبه او ما ته یې راوکتل. مجرم اشنا مې زیاته کړه. لږ خواړه، یو بوتل شراب او یو اندازه کیک مې غلا کړ. جو وویل دارو دې شه. مګر بیا مې د خور په یاد ولوید او ویې ویل زما برخه دې نوشي جان، موږ نه پوهېږو چې تا دا کار څنګه کړی، خو موږ هم نه غواړو ته دې له لوږې مړ شوی وای که څنګه. مجرم اشنا مې غریو نیولی شو، مخ یې بلې خواته واړاوه. په همدې وخت کې هغه کښتۍ بیرته راورسېده او زما اشنا یې ور په مشالونو په رڼا کې لږ لرې هغه لویه کښتۍ ښکارېده. قمندان د حرکت امر وکړ او شېبه وروسته په تیاره کې پناه شول. دا چې له جو سره مې ډېره مینه درلوده. یو ځل مې په زړه کې راتېر شول چې ټوله کیسه ورته وکړم، خو له دې ویرې چې له نظره څخه یې ونه لوېږم او بیا به راباندې اعتبار نه کوي ځان مې غلی کړ. 6 څپرکی د میرمن هاوشام په کور کې لوبې. ټاکل شوی وه که لږ نور هم ستر شم د جو د آهنګرۍ په دوکان کې به شاګردي کوم، خو مخکې له دې چې دغه عمر ته ورسېږم په دوکان کې به په وړو کارونو بوخت وم. نورو ته به مې هم کار ورکاوه. مثلا که به د ګاونډیانو داسې کوم چاته اړتیا وه چې له کلا یې چرګې وشړي یا یې د کور له چمنه ډبرې او خځلې راغونډې کړي نو په منډه به یې زه ور وغوتلم. همدارنګه په همدې موده کې به د شپې لخوا زه د یوې زړې ښځې د شپې ښوونځي ته هم تلم. د دې ښځې به عادت و چې له 6 څخه تر 7 بجو به په ټولګي کې ویده دې مېرمنې یعنې د ښاغلي ویبسل مشرې ترور به ماشومانو ته د درس په بدله کې د هغوی له والدینو څخه د اونۍ 2 پینې اخیستې او د دې په څنګ کې یو دوکان هم درلود. د هیڅ شي په بیه نه پوهېده. یوه خیرنه کتابچه یې درلوده چې د توکي بیې پکې لیکلې وې. البته بیدي به هم له هغې سره په دوکاندارۍ کې مرسته کوله. بیدي زما څېر یوه یتیمه ماشومه او د ښاغلي ویبسل لرې خپلوانه وه. هغه د ویبسل ترور لویه کړې وه، سر او مخ به یې تل ککړ و. بیدي هم زما له ښوونکي څخه ډېره د الفبا په راښودلو کې له ما سره مرسته کوله. بالاخره په هر زحمت تر یوې اندازې په لیک لوست پوه شوم. جو ګارډر په کوچنیوالي کې ښوونځي ته نه و تللی، یوازې یې خپل نوم لیکلی شوی. یوه ورځ د اور څنګ ته ناستو. د یو کاغذ په مخې مې 2-3 کرښې ورته ولیکلې.
کله چې زما خط ولید د یو لوی عالم فکر یې راباندې وکړ. زه یې ډېر وهڅولم او بیا یې د خپل ژوند کیسه راته پیل کړه. پلار یو شرابي و. هر وخت یې مور وهله ټکوله. مور او زوی به له هغه څخه د ځان ساتلو لپاره اکثره له کوره تښتېدل او د خپل خوراک څښاک غم به یې پخپله کاوه. پلار به یې تر لنډې مودې وروسته په دوی پسې ورغی او کور ته به یې ورسره بیول. د پلار د لټۍ او شراب خورۍ په وجه خو مجبور و د درس ویلو په ځای د آهنګرۍ په دوکان کې شاګرد شي او د کور نفقه پیدا کړي. د پلار تر مرګه لږه موده وروسته به یې مور هم وفات شوې وه او بیا زما له خور سره اشنا او د واده وړاندیز یې ورته وکړ. هغې هم په دې شرط چې ماته به هم په خپل کور کې ځای راکوي دا وړاندیز منلی و. جو زیاته کړه ګورې پیپه نو په دې ډول ته زموږ کور ته راغلی او اوس په خیر لوی شوی یې. زه ډېر خوشحاله یم چې هماغه کوچنی پیپ اوس لګیا دی ماته درس راکوي. خو پام دې وي چې خور دې په هیڅ وجې خبره نشي چې ماته لیک لوست را زده کوي ځکه هغه نه غواړي چې په دې کور کې دوه زده کوونکي ولري. هغه ویریږي چې زه به ورسره بې وفایي وکړم. خو حقیقت دا ده چې زه هیڅکله ستا د خور په حق کې زیاتی نشم کولی. پیپه زه مې تل د خپلې مور په اړه فکر کوم. هغه یوه بیچاره ښځه وه او هیڅکله یې په ژوند کې ښه ورځ ونه لیده. په همدې دلیل مې قسم کړی چې زه به په هر ډول تکلیف تېروم خو داسې کار به نه کوم چې زما د مېرمنې په حق کې ظلم وشي. دا زما تل پاتې هیله ده چې زه دې هر ډول قربانۍ ورکړم. زه دې محروم او خفه یم خو چې تاسې آرام او سوکاله ژوند وکړئ. هو پیپه دا وه زما د ژوند کیسه او زه هیله من یم چې ته به یو آرام او هوسا ژوند ولرې. د سترې هیلې د ناول دریمه برخه. کاکا پام بلچوک واده نه لاره او په بل هیڅ ښځینه یې باور هم نه درلود. کله کله به یې زما خور له ځان سره بازار ته بوتله تر څو د هغې له ښځینه ذوق څخه د خپل کور د سودا په اخیستو کې ګټه واخلي. خور مې په هغې ورځې هم له کاکا پام بلچوک سره بازار ته تللې وه. کله چې کور ته راغله په داسې حال کې چې بالاپوش یې ایسته کړ وویل که نن شپه دغه هلک منندوی ونه اوسي نو به په ژوند کې هیڅکله هم د چا احسان ونه مني. فکر کوم که په هغه شپه زما په ځای بل څوک وای مخکې له دې چې باید خبر شي چې باید د څه لپاره حق شناسه واوسي مننه به یې نه وای کړې. خور مې خپلو خبرو ته دوام ورکړ خو زه دې ته اندېښمنه یم چې خدای مکړ دا هلک هلته خراب نشي. ښاغلي پام بلچوک وویل نه نه هغه مېرمن په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه هلک خراب شي. ما د سترګو په اندازه له جو څخه وپوښتل کومه مېرمن؟ جو هم په حیرانتا د سترګو او وریځو په اشاره زما پوښتنه تکرار کړه. خور مې په غوسه وویل څه شوي جو ولې دومره حیران یې؟ کور خو به اور نه وي اخیستی. جو مؤدبانه ځواب ورکړ فکر کوم د یوې مېرمنې په اړه مو یادونه وکړه. خور مې وویل هو مېرمن په تا کې شک نشته. اوس داسې نشي چې د مېرمن هاوشام نارینه وبولي. جو وویل آیا موخه مو هغه مېرمن هاوشام ده چې په ښار کې اوسیږي؟ خور مې وویل لکه چې دلته هم کومه مېرمن هاوشام لرو. هغه مېرمن غواړي چې پیپ دې د لوبو لپاره د هغې کور ته ورشي هرومرو به ځي ځکه چې هلته لوبې ده ته ګټه لري. په داسې حال کې چې سر یې خوځاوه وویل که زړه یې تللو ته نه کېږي زه به یې په زور بوزم. ما پخوا د مېرمن هاوشام په اړه چې زموږ کلي ته په نږدې ښار کې اوسېدله ځینې خبرې اورېدلې وې. هغه ډېره غوسهناکه ښځه وه چې په یو ډېر لوی کور کې یوازې په انزوا کې اوسېدله. جو په داسې حال کې چې په فکر کې ډوب و وویل ښه زه اوس په دې پوه نه شوم چې دې مېرمنې دا پیپ له کومه وپېژان. خور مې چیغې کړې احمقه چا ویل چې هغه پیپ پېژني؟ جو بیا په مؤدبانه انداز وویل خو فکر کوم دلته یو چا وویل چې هغې غوښتی پیپ دی د هغې کور ته د لوبو لپاره ورشي. اوف آیا دا ممکنه نه ده چې هغې مېرمنې له ښاغلي پابلچوک څخه د همداسې کوم ماشوم غوښتنه کړې وي؟ او آیا دا ممکنه نه ده چې کاکا پام بلچوک چې تل زموږ په کور کې دی د دې هلک په زولنې ګرځېدلی پته ورکړې وي؟ ښاغلي پام بلچوک په خوشحالۍ غږ کړ
ډیر ښه دی ورته تشریح کړ. تر دې نور نه آسان کېده. اوس پوه شوې جوزف چې موضوع څه ده؟ نه جوزفه، ته لا هم نه یې پوه شوی چې موضوع څه ده. ته نه پوهېږي چې کاکا پامبل چوک فکر کوي که دغه هلک د اغلې هاوشام کره ولاړ شي نو بخت به یې بیداره شي. غواړي همدا نن شپه هغه په خپلې بګۍ کې له ځانه سره ښار ته بوځي او سبا سهار یې اغلې هاوشام ته ور وپېژني. خور مې وروسته له دغو تشریحاتو زه له لاسه ونیولم. د اوبو شیردان ته یې زما سر ونیو، په صابون یې سر را ووینځه، ځان پاکې په دومره شدت سره وچ کړم تر څو وچونې وروسته بیخي ګنګس شوم. پاکې جامې یې را واغوستې او کاکا پامبل چوک ته یې وسپارلم. هغه هم خپلې تکراري جملې راته شروع کړې، تل له خپلو دوستانو څخه او په خاصه توګه له هغو کسانو څخه چې ته یې لوی کړی منندوی اوسه. خدای پامان جو، خدای دې مل، ګرانه پیپه خدای دې مل. تر هغې ورځې له جو څخه نه وم بېر شوی. کله چې بګۍ ته وختم تر یو څو دقیقو پورې مې سترګو کار نه کاوه. څه نه پوهېدم چې د احساساتو په وجه و او که د صابون په خاطر. تر لږ مزله وروسته ستوري یو یو راښکاره کېدل، خو د ستورو رڼاګانو او بل هېڅ زما دې پوښتنو ته ځواب نه درلود چې ما د کوم او څه ډول لوبو لپاره د میرمن هاوشام کور ته بیایي. اووم څپرکی د میرمن هاوشام لیدنه او له اصطلاح سره آشنایي. سبا سهار په 8 بجو مو د کاکا پامبل چوک په دکان کې چای وڅښه. کاکا پامبل چوک رانه وپوښتل 9 او 9 څو کېږي؟ تر 10 بجو یې د ریاضي پوښتنې راڅخه کولې. کله مو چې د میرمن هاوشام د کور په لور حرکت وکړ ډېر خوشحاله شوم ځکه چې د ده له پوښتنو خدای خلاص کړم. تر 15 دقیقو مزله وروسته هلته ورسېدو. پخوانی کور و، شاوخوا یې اوسپنیزې پنجرې نیول شوې وې. زړه راښکونکې منظره یې درلوده. د ځینو کړکیو مخې ته یې دیوال کړی و او ځینو نور هغې اوسپنیزې پنجرې درلودې. د همدې لپاره موږ مجبور وو د دروازې زنګ ووهو او انتظار وباسو تر څو یو څوک دروازه خلاصه کړي. موږ د دروازې خلاصېدو ته انتظار کاوه چې کاکا پامبل چوک بیا پوښتنه وکړه 14 مګر ما ځان کوڼ واچاوه. شاوخوا مې نظر وځغلاوه. متوجه شوم چې د کور په څنګ کې د شرابو یوه ستره کارخانه هم شته چې تړلې ښکارېده. په همدې وخت کې یوه کړکۍ را خلاصه شوه. یو صاف غږ وپوښتل څوک دی؟ زما لارښود ځواب ورکړ پامبل چوک. غږ بیا وویل ډېر ښه ده. کړکۍ پورې شوه. شېبه وروسته یوه ښځینه نجلۍ کلي په لاس له حویلۍ راپورې وته او زموږ په لور رانږدې کېده. پامبل چوک ماته اشاره وکړه او هغې ته یې وویل دا همغه پیپ دی. نجلۍ ډېره ښایسته او متکبره ښکارېده. ویې ویل پیپ؟ ښه راځه راننوځه. د کور دننه ولاړم. هغې د ښاغلي پامبل چوک چې غوښتل یې راننوځي مخه ونیوله او ویې ویل تاسو هم غوښتل میرمن هاوشام ووینئ. البته که میرمن هاوشام غوښتې وای، خو هغه داسې څه نه دي غوښتي. د نجلۍ لهجه دومره جدي وه چې د ښاغلي پامبل د ویلو لپاره یې هېڅ ځای پرې نه ښود. خو ماته یې داسې بد راوکتل لکه ما چې لویه تېروتنه کړې وي. د تللو پر مهال یې غلي راته وویل هلکه کوښښ وکړه چې ستا چلند د هغو کسانو د ویاړ سبب شي چې ته یې لوی کړی یې. او ولاړ. نجلۍ دروازه وتړله. موږ له انګړه راتېر شو. انګړ پاک ښکارېده. په حویلۍ کې د فرش شویو تیږو له منځه واښه زرغون شوي وو. فابریکه کې څوک نه ښکارېدل. کله چې د نجلۍ را پام شو چې زه فابریکې ته ځیر یم نو د ریشخند لپاره یې راته وویل هلکه ته چې هر څومره د فابریکې شراب څښلی شي ویې څښه. څوک څه نه درته وایي، خو ښه ده چې په دې فابریکه کې لا شراب نه جوړیږي، که نه اوس به ټول خوسا شوي وای. که څنګه؟ هو میرمنې، ساده ګله دا فابریکه اوس فعالیت نه لري او تر هغې چې ړنګېږي همداسې به پرته وي. خو اوس هم دومره شراب لرو چې د ارباب ودانۍ پکې ډوبه شي. د دې کورنۍ د ارباب ودانۍ ده. هو یو نوم یې دی. نو دا کور څو نومونه لري؟ یو بل نوم یې ستیس هاوس دی چې ښایي یو لاتیني توری ووسي چې د کافي په معنا ده. کافي کور عجیب نوم دی. هو خو په دې کلمه کې ډېر ستر مفهوم پروت دی. فکر کوم د دغه کور څښتنانو کله چې په دغه کور دا نوم ایښی نو موخه به یې دا وه چې
خلکو ته ووایي هغوی ته دغه کور کافي دی او نور هیڅ شي ته اړتیا نه لري. له خپله ژونده څخه په بیخي راضي و او هیڅ ډول کمبودي به یې نه درلوده. ښه هلکه درځه نور مه ځنډېږه. هغې به په بې پروایۍ ماته په مکر ډول هلک وویل، په داسې حال کې چې په خپله هم زما همزولې ښکارېده. دا نجلۍ یوه ډېره ښایسته نجلۍ وه چې حرکاتو یې د هغې په بې اندازې خودخواهۍ دلالت کاوه. په ظاهره تر مالدو یې ښکارېده، خو داسې چلن یې راسره کاوه چې به وایې 21 کلنه ملکه ده. د کور په شاتنۍ دروازې ورننوتو. په دهلیز کې تپه تیاره وه، یوازې یوه شمه بلېدله. نجلۍ شمه راواخیسته، له دهلیزه تېره او په زینو کې دویم پورته وخته. تر اوسه لا هماغسې تیاره وه، یوازې د شمې په رڼا کې لږ غوندې لاره ښکارېدله. بالاخره د یوې کوټې د دروازې مخې ته ورسېدو. ما ته یې وویل ننوځه. په مؤدبانه انداز مې ورته وویل نه تاسو مهرباني وکړئ. نجلۍ وویل چټیات مه وایه، زه نه ځم او ولاړه. بده یې لا دا چې شمه یې هم له ځانه سره یوړه. ډېر وارخطا و، یو څه ډارېدم هم. دروازه مې وټکوله، له کوټې غږ شو راننوځه. ننوتلم. یوه ستره او مجلله خونه وه چې بیخي ډېرې شمې پکې بلې وې. د لمر زره رڼا هم کوټې ته نه راننوتله. د سینګار د وستر میز په خوا کې په یوې څوکۍ یوه داسې ښکلې مېرمن چې ما په ټول عمر لا نه وه لیدلې ناسته وه. سر یې په خپل لاس کې په میز تکیه کړی و. له قیمتي ټوکر جوړه سپینه د واده جوړه یې په تن وه. سپینه جالۍ او د واده ګل یې لا په سر ټومبلی و، خو ویښتان یې ټول سپین ښکارېدل. څو دانې ګران بیه مرغلرې په غاړه او لاسونو کې برېښېدلې. یو څو نور یې د میز پر سر پرتې وې. داسې ښکارېده لکه تر اوسه چې سینګار نه وي خلاص شوی، ځکه د بوټ یو پلې په پښو او بله جوړه یې لا په میز پرته وه. خپل لاسي ساعت او لاسبند یې لا نه و تړلی. فکر کوم ټولو شیانو به یو وخت تک سپین رنګ درلود، خو د ډېر وخت د تېرېدلو په سبب هر څه زړبخونه ښکارېدل. ناوې هم لکه د کوټې د نورو شیانو په څېر مړاوې ښکارېده. په مخ کې یې بې له سترګو نورو ټولو شیانو خپلې جلبې له لاسه ورکړې وې. داسې ښکارېده لکه کومه مومیایي شوې مجسمه یا لکه یو بې روحه کالبوت. ما ته یې راوکتل، نږدې وه کوکه رانه وخیجي. ویې پوښتلم ته څوک یې؟ مېرمنې پپ هغه هلک چې ښاغلی پامبلچوک رالېږلی، د لوبو لپاره راغلی یم. رانږدې شه، لږ رامخکې شه چې ودې وینم. په داسې حال کې چې ډېره هڅه مې کوله د هغې سترګو ته ونه ګورم، ورنږدې شوم. په همدې وخت کې مې پام شو چې د هغې لاسي ساعت او په دیوال کې ځوړند ساعت دواړه په 8 بجو او 40 دقیقو ولاړ دي. مېرمن حابشام وویل ما ته راوګوره. له هغې ښځې چې ستا د پیدایښت له نیټې څخه تر اوسه یې د لمر مخ نه دی لیدلی، ډارېږې خو به نه؟ ځواب مې ورکړ نه، خو درواغ مې ورته وویل. بیا یې خپل دواړه لاسونه په خپلې سینې کې ایښودل او ویې ویل ته پوهېږې چې ما خپل لاسونه چیرته ایښي دي؟ هو مېرمنې. چیرې؟ په خپل زړه. هو په خپل مات زړه. دغه کلمات په داسې اندازه ادا کړه چې ګواکې په خپلې وینا ډېر فخر کوي. بیا یې وویل زه ډېر ستړی شوی یم، یو شی غواړم چې ما بوخته کړي. ما له ټولو خلکو ګوښهوالی اختیار کړی، خو زه فکر کوم له دې به خوند واخلم چې کینم او د ماشومانو د لوبو ننداره وکړم. بیا یې یو ځای ته اشاره وکړه او ویې ویل هلته په هغه ځای کې لوبې وکړه. په خپل ځای ولاړ وم او مېرمن حابشام ته مې داسې برن ور وکتل چې فکر وکړ د لوبو د نه کولو ضد کوم. مېرمن حابشام وویل داسې ښکاري چې ته یو ضدي هلک یې. نه مېرمن، زه ستاسو په حال خفه یم، خو اوس لوبې نشم کولی. په دې هم پوهېږم که زما شکایت وکړئ نو خور به مې ډېر ووهي. که کولی مې شوای له همدې ویرې به مې هم لوبې کړې وای. خو دا کور ماته بیخي نه وای دی. زه ځان نابلده. مېرمن حابشام په سوچونو کې ډوبه شوه. له ځانه سره یې وویل دته دومره نه وي او ماته څومره زوړ، دته څومره نابلده او ماته څومره اشنا، او دا دواړو ته
څومره جالب. بیا یې ماته کړه چې اصطلاح ته ورغږ کړم. امر مې پر ځای کړ. کله چې اصطلاح راغله میرمن هاوشام اشاره ورته وکړه چې نږدې ورشي. بیا یې د میز له سره یو غمی راواخیست. اول یې د هغې په سینه کېښود او بیا یې د هغې په ښکلو قهوهيي ویښتانو او ویې ویل: ګرانې، یوه ورځ به دا ټول ستا خپل مال وي او په خپله خوښه به ګټه ورنه واخلي. اوس له هغه هلک سره شیبه پرې یعنې قطعي وکړه چې زه ننداره وکړم. په ډېر تعجب یې وویل: له دې هلک سره؟ دا خو یو کارګر او ماموري هلک دی. میرمن هاوشام په ډېر ټیټ غږ چې ما په سختۍ واورېد ځواب ورکړ: ډېره ښه ده. لږ تر لږه د اوس لپاره خو د همدغه هلک زړه راته ماتولی شي. بالاخره د میرمن هاوشام په امر کېناستو او لوبې مو شروع کړې. کله چې اصطلاح پرې وویشلې د میرمن د سینګار په میز مې د واده په هغو بوټو سترګې ولګېدې چې میرمن هېڅکله نه و په پښو کړي. ممکن رنګ به یو وخت سپین و خو اوس ژړبخون شوی و. بیرته مې سترګې ښکته کړې او هغه پښې مې ولیدې چې دې بوټ ورپورې اړه درلوده. ژړبخونې جرابو پوښلې وې او جرابې څو ځایه سوری هم وې. مخکې له دې چې د لوبې لومړی میدان خلاص شي، اصطلاح په سپکه لهجه وویل: دا هلک غلام جو بولي. اوف، څه بدرنګه لاسونه یې دي او څومره زاړه بوټان په پښو دي. تر هغې ورځې مې هېڅکله فکر ونه کړ چې یو ورځ به مې لاسونه هم د خجالتۍ سبب وګرځي. خو په هغه شیبه متوجه شوم چې په رښتیا هم بدرنګه لاسونه لرم. د اصطلاح دې جملې ډېر بد اغېز راباندې وکړ. د پرو لومړۍ لوبه هغې وګټله. د دویم لاس پرې ما وویشلې. اصطلاح ډېره متوجه وه تر څو کومه تېروتنه وکړم او هغې مې بیا لاوده کارګر او معمولي هلک وبولي. میرمن هاوشام ناسته وه، زموږ ننداره یې کوله. مخ یې راواړوه او راته یې وویل: ته هم څه ووایه، هغه خو تا ته ډېر بدرد وایي، ته ولې ورته څه نه وایې؟ د هغه په اړه څه فکر کوي؟ ژبه مې بنده شوه. ومې ویل: نه غواړم څه ورته ووایم. میرمن هاوشام ورنږدې کړم او غلي یې راته وویل: په غوږ کې یې راته ووایه. په غوږ کې مې غلي ورته وویل: فکر کوم هغه ډېره کبرجنه ده. نور زما په ان چلن یې ډېر له سپکاوي ډک دی. نور څه فکر کوم غواړم بیرته خپل کور ته ولاړ شم او سره له دې چې دومره ښایسته ده بیا یې هېڅکله ونه ویني. نه، ډاډه نه یم چې داسې کوم شی دې وغواړم، خو اوس غواړم کور ته ولاړ شم. ډېره ښه ده، ولاړ به شي، خو اوس تاسې لوبه خلاصه کړئ. لوبه مو خلاصه کړه، بیا هم ما وبایلله. کله یې چې ټولې پرې وګټلې د میز سر ته یې ګوزارې کړي. داسې ښکارېده چې له ما څخه یې لوبه ګټلې او له ډېره کبره غواړي د پر سپکاوی هم وکړي. میرمن هاوشام وپوښتل: ښه، بیا به څه وخت راځي؟ ومې ویل: نن چهارشنبه ده. مګر هغې وویل: غلی شه، زه اصلا نه پوهېږم چې نن کومه ورځ یا کومه اونۍ ده. 6 ورځې نور هم راشه. اصطلاح هغه لاندې بوزه او یو څه ورکړه چې ویې خوري. په انګړ کې یوازې ولاړ وم. خپلو زیږو لاسو او زړو بوټانو ته مې وکتل. هغوی کله هم نه وم خفه کړی، خو نن یې سپک کړی وم. هیله مې وکړه چې کاش د جو وضعیت سم وای، چې زه هم په لږ ښه ماحول کې لوی شوی وای. اصطلاح له ډوډۍ، غوښې او شربت سره راغله. د شربت پیاله یې لاندې په ځمکه کېښوده او پرته له دې چې ما ته راوګوري غوښه او ډوډۍ یې رامخکې کړل. داسې چلن یې راسره وکړ لکه چې یو سپي ته خواړه ورکوي. دومره سپک نظر یې راته وکړ چې نږدې وژاړم. ومې لیدل چې نجلۍ خوشحاله شوه. پوه شوم چې همدا غواړي. ځان مې کنټرول کړ او هغه ولاړه. کله چې ولاړه په ژړا مې پیل وکړ او د دې لپاره چې زړه مې سپک شي دیوال ته مې یوه کلکه لغته ورکړه. په خپل لستوڼي مې خپل اوښکې پاکې کړې. ډوډۍ مې وخوړه او لږ ښه شوم. بیا مې شاوخوا وکتل. د ویجاړې فابریکې دیوال دومره اوچت نه و چې سړی پرې وانه وړي یا بل طرف ورنه ښکاره نه شي. د باغ واښه ډېر لوی او زرغون و. د باغ په منځ کې یوه لاره تللې وه او اصطلاح پکې قدم واهه.
بیا په یوې بوشکې وختم چې د اصطلاح تماشه وکړم. د هغې شا زما په لور وه. اوږده قهوهيي ویښتان یې په لاس کې نیولي وو. په همدې وخت کې مې ذهن ته ناڅاپي راغلل چې لږ لرې یوه زړه ښځه ولاړه ده. ما فکر وکړ چې میرمن حابشام ده. په منډه ورغلم، خو هلته هیڅوک نه و. ډېر ووېرېدم. په همدې وخت کې اصطلاح کلی په لاس زما په لور را روانه وه. ځان مې قابو کړ چې خدای مکړه بیا پوه نه شي چې وېرېدلی یم او راپورې ونه خاندي. کله مې چې غوښتل له کوره ووځم، پرته له دې چې ور وګورم، تر څنګ یې تېر شوم. زما په اوږه یې لاس کېښود او راته یې وویل ولې نه ژاړې؟ د دې لپاره چې نه غواړم دومره دې ژړلي چې سترګې دې تکې سرې دي. نږدې ده اوس به بیا په ژړا شي. بیا یې کټ کټ وخندل. زه یې له دروازې د باندې ټېله کړم او دروازه یې بنده کړه. له یو عالم خفګان سره د کور په لور روان شوم. د هغو پیښو په اړه مې فکر کاوه چې نن ورسره مخامخ شوی وم. تازه په دې پوه شوی وم چې زه خو یو عام کارګر ماشوم یم. اتم څپرکی. هڅه مې وکړه معمولی انسان ونه اوسم. کله چې کور ته ورسېدم، خور مې ډېره لیواله وه چې د میرمن حابشام په اړه کافي معلومات ورکړم. پرله پسې پوښتنې یې کولې. ناڅاپه مې یو ښه کلک سوک وخوړ. د سوک ضربه دومره زوروره وه چې پخلنځي د دیوال په لور یې ګوزار کړم او مخ مې په دیوال ولګېد. د سوک سبب دا و چې د هغې پوښتنو ته مې په هغه څیر چې لازمه وه ځوابونه نه ورکړي. له ټوله بده خوی لا وه چې د مازدیګر چای ته زوړ پامبل چوک هم ځان نه ورساوه تر څو ځان خبر کړي چې څه ګلان مې کرلي. ویې پوښتلم میرمن حابشام څه ډول وه؟ ډېره دنګه او غنم رنګه. خور مې پامبل چوک ته ور وکتل او ویې ویل کاکا جانه په رښتیا هم داسې ده. کاکا پامبل چوک په سترګک خبره تایید کړه. له همغه سترګکه یې پوه شوم چې په خپله پامبل چوک هم هېڅکله میرمن حابشام نه ده لیدلې، ځکه چې ما د میرمن حابشام په اړه بیخي سرچپه معلومات دوی ته ورکړي وو. پامبل چوک بیا وپوښتل ته چې کله نن ورغلې هغې څه کول؟ ځواب مې ورکړ په یوې بخملي بګۍ کې ناسته وه. پامبل چوک او خور مې په حیرانتیا یو بل ته وکتل او یو له بله یې وپوښتل بخملي بګۍ؟ هو، اصطلاح هغې ته د بګۍ له کړکۍ د سرو زرو په غاب کې شراب او کیک ورکول. پامبل چوک بیا پوښتنه وکړه هلته نور څوک هم وو؟ هو، 4 سپیان، کوچني کلوی، ډیر لوی، او سپیانو ته د سپینو زرو په کاسو کې خواړه پراته وو. پامبل چوک او خور مې یو بل ته بیا حیران وکتل او خور مې پوښتنه وکړه د اس ګاډۍ چیرې ولاړه وه؟ د میرمن حابشام په کوټه کې خو بګۍ په اسونو پسې نه وه تړلې. پامبل چوک پوښتنه وکړه کومه لوبه مو وکړه؟ له بیرغونو سره مو لوبې وکړې. اصطلاح یو آسماني رنګی بیرغ ښوراوه. ماسور او د میرمن حابشام په بیرغ طلایي ستوري رسم و. وروسته مو خپلې تورې شرنګولې او د زنده‌باد شعارونه مو ورکول. خور مې وویل تورې له کومه مو راوړې؟ ومې ویل له یوې وړې خزانې هلته 7 غشي، مربع او یو څه ګولۍ هم پرتې وي. د میرمن حابشام په کوټې لمر نه رالوېد، خو په کوټه کې یې ډېرې شمعې روښانه کړې وې. هغوی یو بل ته برند کتل او په خپلو منځو کې زما په ځوابونو بحثونه کول. ما له فرصته ګټه پورته کړه او د هغوی له ستړي کوونکو مجلسه مې پښې سپکې کړې. هغوی لا هم په همغه موضوع په بحث سره بوخت وو چې جو د چایو لپاره کور ته راغی. خور مې زما ټول درواغ ټکي په ټکي ورته بیان کړل. کله مې چې جو ولید زما درواغو ته یې شنې سترګې له حیرانتیا راډې پاتې دي. نو په خپلو درواغو پښیمانه شوم. وروسته له هغې چې پامبل چوک ولاړ، د جو دوکان ته ورغلم او پوښتنه مې ورنه وکړه جو آیا د میرمن حابشام په اړه دې هغه ټولې خبرې په یاد دي؟ په یاد مې دي، البته هو، زه ستا په خبرو باور لرم. رښتیا ډېر جالب داستان یې نه دی. غوږ شه جو، هغه ټولې خبرې درواغ دي. بیا مې ورته وویل کله چې کور ته راغلم ډېر ستړی او خفه وم. بیخي مې حوصله نه درلوده چې خور او پامبل چوک ته تشریحات ورکړم، نو ځکه مې له خېټې ورته ځوابونه ورکړل. د دې په څنګ کې مې جو ته وویل چې هلته د میرمن حابشام په کور کې یوه ډېره ښکلې نجلۍ هم وه
چې ډیره کبرجنه مغروره وه. زه یې کارګر او معمولي هلک وبللم او شاید دا ټول درواغ مې د هغې د خبرو په غبرګون کې ویلي وي. جوله لږ سوچ وروسته وویل: پیپا، یو شی باید تل په یاد ولري او هغه دا چې درواغ په هر حال کې درواغ وي. نه غواړې نور د هغوی په اړه بحث وکړې او پاتې شوه ستا د معمولیت، ستا د معمولیتوب خبره. ته نشې کولی چې په درواغ ویلو ځان د اشرافي طبقې ثابت کړي. په هماغه شپه کله چې د خپل خوب کوچنۍ کوټې ته ولاړم، د جو په خبرو مې ډېر فکر وکړ، خو دې خبرې هم ځورولم که میرمن هاویشام او استلا جو وویني چې یو معمولي آهنګر دی، نو په زړو بوټانو او غټو زیږو لاسونو به یې څومره ډېر وخاندي. د سترې هیلې د ناول څلورمه برخه، نهم څپرکی، له رنګ الوتې اشرافي سره جګړه. په ټاکلي وخت بیا د میرمن هاویشام کور ته ورغلم. د دروازې په زنګ استلا دړه پرانیسته. زه یې تر دهلیزه چې شمه یې هم پکې روښانه وه بدرګه کړم. شمه یې راواخیسته او ویې ویل چې نن باید له دې لارې ولاړ شو، او زه یې د لومړۍ ورځې د لارې په خلاف په بلې لارې روان کړم. کله چې له تیاره دهلیزه تېرېدو، استلا ناڅاپي ودرېده او زما په لور راوګرځېده. راګرځېدل یې دومره ناڅاپه و چې نږدې و په هغې ور ولوېږم. ویې ویل: زه ښایسته یم؟ هو، ښکاري خو همداسې. زما چلند ډېر بد دی؟ نه، د تېر ځل په څېر نه ده. نه. د همدې کلمې په ویلو سره یې سترګې له غوسې سرې شوې. یوه کلکه څپېړه یې راکړه او ویې ویل: اوس ووایه بیزو، زما په اړه ستا قضاوت څه دی؟ ووایه. تاسو به هیڅ هم ونه وایم، تاسو ته به هیڅ هم ونه وایم. شاید بره ځواب راکړي. نه، منظور مې هغه نه و. نو ولې نه ژاړې بدبخته؟ زه به نور کله هم ستا له لاسه ونه ژاړم. البته درواغ مې ویل. خدای خبر و چې زړه مې په همغه شیبه هم ژړل، او په دې هم پوهېدم چې په راتلونکي کې به هم د دې له لاسه په کراتو کراتو وژاړم. په وړیو پورته وختو او استلا زه د میرمن هاویشام د کوټې د دروازې په خولې کې یوازې پرېښودم او خپله ولاړه. د یو څو شیبو لپاره هملته غلی ولاړو، تر څو چې میرمن له خپل سینګاره میزه سر راپورته کړي. پرته له دې چې د تعجب کوچنی څرک یې هم په څېره کې ښکاره شي، راوکتل او ویې ویل: ښکاري چې شپې او ورځې اوښتي. هو میرمن. په خپلې ګوتې چې له غوسې یې غیر عادي حرکات درلودل اشاره وکړه او ویې ویل: نه غواړم پوه شم چې کومه ورځ ده او یا د لوبو کولو لپاره تیار یې. مجبور وم ځواب ورکړم. ومې ویل: فکر نه کوم میرمنې. په آمرانه انداز یې وویل: نو ته نه غواړې چې نورې پرې وکړې؟ ولې نه میرمن، که تاسو وغواړئ زه به پرې هم وکړم. په بې صبرۍ یې وویل: فکر کوم دې کور ته هم ستړی کړی یې. د همدې لپاره د لوبو ته زړه نه کېږي. غواړې چې یو نوی کار وکړې؟ هو، ولې نه؟ نو هغه مخامخ کوټې ته ولاړ شه او زما د راتلو په تمه اوسه. اطاعت مې وکړ. دې کوټې ته هم د لمر وړانګې نه راتلې او یو څو شمعې پکې روښانه وې. په ټولو شیانو 21 دوړې پرتې وې. د کوټې په منځ کې یو لوی میز ایښی و چې یو سرمیزي هم پرې هواره وه. داسې ښکارېده چې دا کوټه یو وخت د کومې سترې مېلمستیا لپاره تیارېده. د دې کوټې ساعتونو هم په 48 دقیقو درول شوي وو. د میز په سر یو شی ایښی و چې د غڼو په ځالو پوښل شوی و. د موږکانو د منډو او په بخارۍ کې د پټو شویو چرچرکانو غږونه له هر لوري اورېدل کېدل. دې حشراتو ته مې پام و چې میرمن هاویشام مې په اوږه لاس راکېښود. په بل لاس کې یې امسا وه چې تکیه یې پرې کړې وه. میز ته یې اشاره وکړه او ویې ویل: دا هغه ځای دی چې جنازه به مې پرې ایښې وي او خلک به راځي او دیدن به مې کوي. بیا یې د غڼو یوې غټې ځالې ته اشاره وکړه او ویې پوښتلم: څه فکر کوې چې دا به څه وي؟ ومې ویل: نه پوهېږم، یو غټ کیک دی، د واده کیک، زما د واده کیک. بیا یې په ټولې کوټې زغلنده نظر تیر کړ او په داسې حال کې چې زما په اوږې تکیه کړې وه وویل:
په تلو تلو کې راسره مرسته وکړه. پوه شوم چې له دې وروسته به زما دنده دا وي چې میرمن هاوشام ته به په کوټه کې چکر ورکړم. زما په هوږه یې تکیه کړې وه. لنډه لاره ولاړو. بیا یې امر وکړ چې اصطلاح ته ورغږ کړم. د باندې ولاړم او اصطلاح ته مې غږ وکړ. شېبه وروسته اصطلاح د میرمن هاوشام له 4 خپلوانو سره کوټې ته راننوتله. 3 کسه یې ښځې او 1 نارینه و. هر یو هڅه کوله چې میرمن هاوشام ته په درناوي او مینې ورکولو کې یو له بله مخکې شي، خو یوه یې هم میرمن نه شوای تېرېستلی. هغه پوهېده چې هغوی ټول د دروغو نه مایش کوي او په اصل کې په بېصبرۍ د هغې د مرګ انتظار باسي تر څو یې په میراث مزي وکړي. د همدې لپاره هغې هم هر یوه ښه رشخند کړل او له هغوی څخه یوه یې هم د دې جرأت ونه کړ چې د ځان دفاع وکړي. تر لږ ځنډه وروسته یې هغوی ته د تللو امر وکړ. کله چې اصطلاح د شمعې د راوړلو او د هغوی د بدرګه کولو لپاره د باندې ووته، میرمن هاوشام ماته مخ کړ او وی ویل: پیپه، نن زما د زوکړې ورځ ده او دا خلک چې تا ولیدل د همدې ورځې د لمانځلو په مناسبت دلته راغلي وو، خو تا ولیدل چې ما یې ته هم اجازه ورنه کړه او هغوی هم د دې جرأت ونه کړ چې د دې موضوع په اړه یادونه وکړي. په دې وخت کې اصطلاح بیرته راغله او میرمن هاوشام امر وکړ چې پرې شروع کړو. 3 واړو بیرته د میرمن کوټې ته ولاړو. د تیرې ورځې په څېر په پرو بوخت شو. هغه په دقت موږ ته متوجه وه. د اصطلاح په ویښتانو کې مرغلرې پیلې او غوښتلې په دې کار سره زما پام د اصطلاح ښایست ته واړوي. وروسته له یو څو لاسو پرو بیا هم یوه ورځ زما د ورتلو لپاره وټاکل شوه او بیا هم لکه تیر ځل انګړ ته رهنمایي شوم تر څو یو څه وخورم. په انګړ کې مې قدم واهه چې ناڅاپي په کوټه کې یو رنګ الوتی هلک چې سره بخون باڼه یې درلودل ولید. په ما یې چې سترګې ولګېدې ځان یې پټ کړ. تر لږ ځنډه وروسته بیرته راښکاره شو او وی ویل: سلام ځوانه. وعلیکم سلام. تا ته چا اجازه درکړه چې دلته راشې؟ اصطلاح: د چا په اجازه دلته ګرځې؟ د اصطلاح: راځه چې شخړه وکړو. ډېر حیران شوم. هغه ډېر جدي ښکارېده. زه هم لکه د چا د تاثیر لاندې چې راغلی وم. بې اختیاره مې د هغه چلنج ومانه او ورمخکې شوم. بیا یې وویل: صبر وکړه، زه باید له تا سره د جګړې لپاره یو دلیل ولرم. راځه. بیا یې خپل دواړه لاسونه سره وموښل، خپله پښه یې پورته کړه او زما ویښتان یې کش کړل او په سر یې ووهلم. ما هم یو کلک ګزار ورکړ. 2یم ګزار ته مې ځان چمتو کاوه چې شاته شو او وی ویل: راځه. هغه هوار ځای ته ولاړ شو. د باغ تر اخره ورپسې ولاړم. خپل جاکټ، کورتۍ او آن کمیس یې هم وایستل، سره له دې چې چندان غښتلی نه ښکارېد، خو دې حرکاتو یې وویرولم. په حیرانتیا مې ورته وکتل چې زما په یو ګزار په مځکه وغورځېد او سترګو یې زهرۍ پیل کړې. ما هم اجازه ورکړه چې بیا راپورته شي. ځان یې وڅانډه، خو شېبه وروسته بیا په مځکه پروت و او بیا یې خړې سترګې نیولې وې. معصوم او زړور راته ښکاره شو، سره له دې چې د جګړې وړاندیز ما نه و کړی. له خپل بري راضي وم. خپلې جامې یې واغوستې او ومې پوښت: مرستې ته خو اړتیا نه لرې؟ ویې ویل: نه، مننه کوم. خدای پاماني یې وکړه او لاړ. کله چې بیرته انګړ ته راوګرځېدم، اصطلاح ولاړه وه. په سترګو کې یې خوښي ځلېده. داسې ښکارېده چې کومه ډېره خوندوره پیښه شوې وي. ویې ویل: نږدې راشه، که زړه دې کېږي ما ښکلولی شي. نږدې ورغلم. زړه نازړه مې هغه ښکل کړه، خو احساس مې وکړ لکه دا چې هغه خیرات وي چې یو معمولي او کلیوال هلک ته ورکړل شوی وي. 10 څپرکی: جو د میرمن هاوشام په کور کې. له اشرافي هلک سره د جګړې موضوع څو ورځې ځورولم. هر څومره مې چې د موضوع په اړه ډېر فکر کاوه او رنګ الوتی هلک مې یادېده، اندېښنه مې ډېرېده. زړه به مې راته ویل چې هرومرو یو څه پېښېږي. څو ورځې له ویرې له کوره نه وتلم او په ډېر احتیاط سره به مې کله کله د پخلنځي له کړکۍ د باندې کتل چې پولیس خو به نه وي راغلي. په هغه ورځ چې بیا باید د میرمن هاوشام کور ته تللم، سخت ډارېدم، خو مجبوري وه، باید تللی وای. خو بیا مې هم نه هغه هلک ولید
او نه زموږ د جګړې په اړه چا څه وویل. کله چې د میرمن هاویشام کور ته ورسېده، د کوټې د باندې مې یوه څرخي څوکۍ ولیده. له هغې ورځې وروسته مې دنده دا شوه چې کله هم میرمن ستړې شي نو په هغې څوکۍ کې به کښېني او زه به چکر ورکوم. کله چې لږ ډېر سره اشنا شو، له ما یې وپوښتل چې څه مې زده دي او په راتلونکي کې به څه جوړېدل غواړم. ومې ویل په نږدې وختونو کې ممکنه ده د جو د آهنګرۍ په دوکان کې شاګرد شم. نه پوهېږم خو غواړم هر څه زده کړم. هیله من وم که له علاقې مې خبره شي نو مرسته به راسره وکړي. خو بې له همغې لږې ډوډۍ یې کله هم نه یوه شان زده پولی راکړه او نه یې کوم بل څه راته وویل. اصطلاح به تل په همغه کور کې وه. زه به یې تل د میرمنې تر کوټې بدرګه کولم، خو بیا یې هېڅکله ونه ویل چې ښکل یې کړم. کله به یې د یو اشنا په څېر چلن کاوه او کله به یې داسې ښودله چې ډېره کرکه راڅخه لري. ډېری وخت به چې یوازې و میرمن هاویشام به راته وویل پیپه اصطلاح ورځ تر بلې نه ښایسته کېږي. او کله به مې چې مثبت ځواب ورکاوه داسې راته ښکارېده چې ډېره خوشحالېږي. کله کله به د اصطلاح رفتار دومره راته عجیب او نامفهومه کېده چې هېڅ به نه پوهېدم څه وکړم. او میرمن هاویشام به هغه په خپلې سینې پورې کلکه نیولې وه او غلی غلی به یې ورته ویل د هغو ټولو زړونو مات کړه، زما د ویاړ باعث شه، زړونه یې ور مات کړه، پام چې کله هم رحم پرې ونه کړي. د دې ترڅنګ هلته به هره ورځ کاکا پامبل چوک او خور مې په پخلنځي کې کېنولم او د میرمن هاویشام په اړه به یې له ما څخه خپلو پوښتنو ته دوام ورکاوه. کله کله به کاکا پامبل چوک له اوږو ونیولم، له څوکۍ څخه به یې پورته کړم او د بخارۍ ترڅنګ به یې کېنولم. داسې به راته ښکارېده چې زړه یې ښه راباندې ډک دی او غواړي چې ما وسوځوي. بیا به یې شروع وکړه میرمنې ته خدای همدا شی مو غټ کړی. او بیا به یې زیاته کړه سر دې پورته ونیسه هلکه، تل د هغو خلکو څخه مننه کوه چې ته یې لوی کړی یې. بیا به دواړو د میرمن هاویشام او هغو پلانونو په اړه چې زما د راتلونکي په اړه یې درلودل خپل چټیات پیل کړل. غوښتل مې چغې ووهم، وژاړم او د کاکا پامبل چوک پر سر خوله ولګوم. جو به هېڅکله په دغو مذاکراتو کې ګډون نه کاوه. خور به مې هر وخت په هغه خوار کې د همدې لپاره په غوسه وه چې د میرمن هاویشام کور ته زما له تګ سره چندان موافق نه و. ډېر وخت په همدې ډول تیر شو. یو ورځ میرمن هاویشام راته وویل پیپه ښکاري چې ورځ په ورځ دې ونه لوړېږي. په هغې ورځ یې نور څه ونه ویل، مګر په بله ورځ چې کله بیا ورغلم راته وویل پیپه ستا د هغه خپلوان آهنګر نوم څه و؟ جو ګارجري میرمنې، دا همغه کس دی چې ته غواړې ورسره شاګرد شي. هو میرمنې، نو بیا خو ښه ده، هر څومره ژر چې کېدای شي خپل کار پیل کړه. ممکنه ده چې ګارډ یوه ورځ دلته راشي او اړین اسناد هم ورسره راوړي. هغه ته مې وویل چې جو به دلته راتګ خپل ستر ویاړ وبولي. نو بیا ورته ووایه هر څومره ژر چې کېږي له تا سره دې دلته راشي. په بل سبا جو خپلې د یکشنبې ورځې جامې واغوستې او له ما سره د میرمن هاویشام کور ته د تګ لپاره تیار شو. خور مې هم ښه وګڼله چې له موږ سره ښار ته ولاړه شي او تر هغو چې زموږ کار خلاصیږي د پامبل چوک په کور کې پاتې شي. دوکان مو د ټولې ورځې لپاره وتاړه او د ښار په لور روان شو. موږ د میرمن هاویشام کره ولاړو. څنګه چې اصطلاح د دروازې د پرانیستلو لپاره راښکاره شوه، جو خپله خولۍ په لاس کې ونیوله. اصطلاح وویل دواړه کولی شو ورشو. جو مې له لاسه ونیو او د میرمن هاویشام کوټې ته مې بدرګه کړ. هغه د تل په څېر د خپل سینګار میز تر څنګ ناسته وه. زموږ په ورسېدو یې سر راپورته کړ او ویې ویل ته د دې هلک د خور خاوند دی. دا هلک دې لوی کړی او غواړي چې دا به خپلې شاګردۍ ومني. د ټول ملاقات په جریان کې جو هڅه کوله د میرمن هاویشام په ځای ما د خپلو خبرو مخاطب وګرځوي. ویې ویل پیپه ته خو پوهېږې چې زه او ته یو د بل ډېر ښه ملګري یو او زړه مې غواړي چې په راتلونکي کې ته د دوکان په کارونو کې زما لاس سپک کړې. خو زه له تا څخه یوه هیله لرم
که ته کوم اعتراض لري نو مهرباني وکړه راته ووایه او ډاډه اوسه چې زه ستا د خوښې کوم کار نه کوم. آیا تر اوسه د هلک په دغه مسلک کوم اعتراض کړی؟ آیا دا هلک له دغه کسب سره مینه لري؟ جو بیا ماته مخ راواړو او ویې ویل پیپا فکر کوم دا مسلک دی خوښیږي نو ځکه مې په دې اړه تر اوسه ستا کوم شکایت نه دی اورېدلی. ما هڅه کوله چې جو د خپل سر او سترګو په اشارو وپوهوم چې میربن هاوشام د خپلو خبرو مخاطب وګرځوي، خو زما هڅې بې ځایه وې ځکه چې هغه داسې فکر کاوه چې دا به له اشرافي خلکو سره د خبرو پر مهال ستر ادب وي چې هغوی مخاطب نه کړی شي. میرمن هاوشام بیا له هغه وپوښتل قرارداد خط دې له ځان سره راوړی؟ جو داسې ښودله لکه دا پوښتنه دي چې ډېره بې ځایه وي. ویې ویل